اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د څلورم څپرې 11 درس دی او د سورة النساء 19 نه تر 30 آیت ورسره کولی شئ چې وګورئ. لتذهبوا د پاره د دې چې واخلئ تاسو ما آتیتموهن کم چې ورکړل تاسو هغوی ته وعاشروهن او ژوند تیروئ هغوی سره کرهتموهن تاسو نه خوښوئ هغوی افضا مفهوم دی تاسو له یو بل سره یو ځای شوي یای میثاقا غلیظا اقرار سخت ومقتا مفهوم دی او د غضب خبره ده امهاتکم ستاسو میندې وبناتکم واخواتکم او ستاسو لونه مفهوم لورانی دي او ستاسو خویندې. امید ده درس مزه شوی نو دوستانو سره هم چنان شیر کړئ. الله مو مل شه.